السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې په لمانځه کې خو له الحمدلله څخه وروسته سورت ویل واجب دي، نو که سړی له یوه سورت څخه زیات سورتونه ووایي دا خو به څه مشکل نه لري. نه محترمه، هېڅ مشکل نه لري. د حذیفه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وایي ان نبی صلی الله علیه وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه رکعت کې 3 سورتونه وویل: سورة البقره او سورة النساء او سورة آل عمران. نو دا څه مشکل نه لري. ګوره دا 3 سورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه لمانځه کې ویلي دي. حدیث صحیح البخاري روایت کړی دی، فتح الباري جلد 2 صفحه 255 او دغه رنګه موسوعة الفقهیه جلد نمبر 25 صفحه 209. او دغه رنګه فقهای کرام وایي تکرار د صورت او مکروه دی، چې مثلا سړی الحمدلله بعد قل اعوذ برب الفلق 2 واره کې ووایي په فرضو کې، نه په نفلو کې. او بل دا صورت دی چې اوس مثلا یو سړی قل یا ایها الکافرون صورت ووایي، نو اذا جاء نصر الله پرېږدي ولاړ شي تبت یدا شروع کړي. اوس که د قل یا الکافرون څخه بعد قل اعوذ برب الفلق شروع کړي بیا څه مشکل نه لري. د کوچني سورتو په مابینځ کې دي، یعنې د کوچني سورتو په مابینځ کې دي چې کوم سورت وویل هغه بعد به 2 سورت پرېږدي، 3 سورت مه وایه. او په غټ سورتو کې چې اوس مثلا په لمانځه کې دي سورة البقره وویله، بیا د سورة البقره بعد بل سورت پرېږدي، 3 سورت شروع کړي دي، بیا څه مشکل نشته. حج تحت ویار المرک الفلاح صفحه 352 مقرات صلات. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.